अल्लाहू 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 अल्लाहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू په نام رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی مهربانه دی. قدرمندو لیدونکو تاسو ګورئ دې مهال بیټک ټي وي او زه یم ستاسو کوربه شان خان. ډېرو ګرانو قدرمندو لیدونکو دې مهال موږ ولاړ یو صوابۍ امن چوک کې. تاسو به زما په شا باندې کتی شئ چې نن صوابۍ امن چوک کې خلک راغلي دي د پی ټي آی سیاسي ګوند سره چې څومره هم تعلق لرونکي خلک دي هغوی نن راغلي دي ازادي حقیقي ازادي مارچ تقریب یو منعقد شوی دی چې په دې کې د سیاسي ګوند مشرانو هم شرکت کړی دی. نور د پروګرام صورتحال نه ځان خبرولو دپاره موږ سره تړلي اوسېږئ. نن د صوابۍ خلک ما ته داسې خوشحال ښکاري ته مې اختر دی. ما اختر مو مبارک شه. ټول ناول خو تاسو شکریه ادا کوم او تاسو جذبې ته سلام کوم. ماشاءالله اواز هم ټیک دی. تاسو ته پته ده دا نن چې موږ دلته راغونډ شوي یو د دې یو مقصد دی. عمران خان تقریبا 6 میاشتې راسې ازادي مارچ شروع کړی دی، یو جدوجہد شروع کړی دی او موږ ټولو ته دا تاکید سره ویلي دي چې تاسو په ټوله صوبه کې هر ضلع ته ځان ورسوئ. پنجاب کې زموږ نور مشران ګرځي، په سند کې هم ګرځي. مقصد صرف دا دی چې تاسو بیدار وساتو، اوده رانه نه شي. هسې نه چې موږ بېغمه او تاسو ځان ته اوده پاتې شئ. ځکه مقصد مې دا دی چې دا نن لږ خاموش دا نن چې عمران خان کوم جدوجہد دی د دې مقصد سره د تاسو مستقبل جګړه ده. که عمران خان غلی کېناستو نو دا ډاکوان به ځي او راځي. په دې ملک کې د دوو پارټو حکومتو دوه پارټیانو پاکستان قبضه کړی. کله به یو راتلل، کله به بل راتلل او دې ملک سره چې څوک کله تاسو ټول خبر یې او کله راسي چې عمران خان رالو نو دوی ته ډېر تکلیف ملاو شو چې دا پکې څوک رالو. ځکه عمران خان ناره اوچته کړه، دا ملک بیدار کو چې موږ دا ځوانان راپاسول او دوی ته ووایي چې دا ملک به ټیک کوو، دې ملک کې به خوشحالي راولو، پاکستان به دنیا مقابلې ته بوځو. ځکه 80 کاله وشول چې کوم حشر نشر د پاکستان دی خلکو کړی دی، دې نه کوم ځان خلاص نه کو. که دا میدان مو صفا نه کو نو دا خنزیران به بیا راځي، نه به تاسو خوشحالي وینئ، نه به پاکستان ترقي ووینئ او نه به انصاف ووینئ. ځکه چې 80 کاله راسي په دې ملک کې کله مارشلای یا د دې خلکو حکومتي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول مخکې زه د خپل ضلعي تنظیم د تحصیل تنظیم او د یوت د ارکانو شکریه ادا کوم. آی ایس ایف سوشل میډیا چې نن زموږ د مشرانو لا جناب پرویز خټک صاحب لا، جناب شاه فرمان صاحب لا، عاطف خان لا او لیډرشپ له عزت ورکو او نن دا خبره ثابته شوه چې صوابۍ د پاکستان تحریک انصاف ته. وخت ډېر مختصر دی. خټک صاحب موږ واړو موږ خو اکثر یو بل سره دلته ملاویږو، خبرې ترې کوو. خو زه صرف یو خبره کومه د صوابۍ خلکو، زموږ تاریخ د دې خبرې ګواه دی چې کله هم د ازادۍ تحریک شروع شوی دی، کله د ملک د ناموس دپاره، کله د ملک سره د وفادارۍ دپاره او د خپل قوم جنگ شروع شوی دی، نو د صوابۍ خلکو د سرلښکر کردار ادا کړی دی. خټک صاحب تاسو دې خبرې ګواهی چې کله دا حقیقي ازادۍ تحریک شروع شوی دی نو د صوابۍ خلک د سرلښکر په حیثیت باندې ټول نه مخکې ولاړ دي. زه د صوابۍ ټولو خلکو ته خراج تحسین پیش کوم. مشرانو نن دا موقع داسې ده چې زموږ دا حکومت د یو سازش په تحت باندې ختم کړی شو.
او هغه سازش عمران خان ټول قوم ته واضح کو چې په کومه طریقه باندې رجیم چینج شو. او آفرین دی پاکستان عوام ته چې پاکستان عوام چې څنګه خپل نن لیډر سره عمران خان سره ودرېد په کم کلک ته او کم مضبوط عمران خان سره ودرېد، نو موږ دا ګڼو چې په صحیح معنو کې د پاکستانی عوام خپل حق ادا کو. ځوانانو دا تاریخ لا روان دی، دا تاریخ دا سټرګل لا روان دی. ان شاء الله تعالی زما دا امید ده چې عمران خان په کمرز اسلام آباد ته پیډۍ ته رسی د صوبې ټول عوام به ان شاء الله دا غنه مخ کې ولته ورته ولاړ ان شاء الله تعالی. زه دوه څلور خبرې کوم خبرې کېدو ولې او خان خټک صاحب عاطف خان خبرې وکړې، ما ورته هغه مولانا پنځرمان باندې خو تا کیسه بیسه وکړه او دا چې زما ټول نه فیورټ زما سبجیکټ دی او هغه خو تا ټول کیسې بیسه وکړه، خو زه صرف دومره وایم چې مولانا صاحب تا چې د حکومت سره اګریمنټ کو زه تاسو خبره نشو کوله. تا خو ټول عمر د شریعت پر نوم باندې وټاغستره کنه، تا خو ټول عمر د قرآن پر نوم باندې وټاغستره، نو چې تا اګریمنټ کو نو تا د شریعت خبره ونه کړه، تا د خپل ځي د وزارت خبره وکړه. تاسو دا کړل د خپل ځي د وزارت خبره وکړه، د وزارتونو خبره وکړه. او نن چې هغه ته زما خیال په تاریخ کې به هغه ته دومره غټ وزارتونه نه ملاو شوي چې په دې حکومت کې ورته ملاو دي. دغه پنځه واړه ګوتې په غوړو کې عاطف خان وایي چې دی نو د مهنګایي خبره نه کوي، هغه په مهنګایي خبره څه کوي؟ دغه کور کې چې لاس پلس دي هغه ته ټول سہولیت رسېدلی دی. دا شکر دی چې د مولانا فضلرحمان صحیح حقیقت خلکو ته مخې ته راغی، چې ټول حقیقت مخې ته راغی. نه ګراني شته اوسه، نه د پټرول او د ډیزلو قیمتونه چې کم ځای ته ورسېدل، د بجلۍ قیمت چې کم ځای ته ورسېد هغه هېر دي صرف. اوس اسلام ته خطره هم نشته ځکه چې د غزیه په وزارت کې دی. نو ټول وخت به خټک صاحب ورکوو، خو تاسو ټول نه زه دا امید لرم چې اسلام آباد ته تګي ټول به ځای کوي ان شاء الله تعالی. لاو چت کوي ټول ان شاء الله تعالی چې په ګڼ تعداد باندې خټک صاحب سره هغه مو لس منټه دي، لس منټه تاسو سره دي.